د افغان پلاوي یو غړي د طالبانو سره د اختلاف اصلي لامل افشا کړ. دا چې څه یې ویلي دي دا ټول په همدې ویډیو کې راسره وګورئ. ګرانو ملګرو که تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو مهرباني وکړئ د ویډیو کتو نه مخکې زموږ ځواک ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ. د افغان پلاوي یو غړي د طالبانو سره د اختلاف اصلي لامل افشا کړ. څو ورځې کېږي چې په دوحه کې د افغان پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې روانې دي. تمه دا وه چې په دې خبرو کې به په هغه څه اوس بحثونه روان وي چې د 19 کاله د جګړې سبب و، خو خبره لا تر اوسه په دې کې ده چې د خبرو اترو په طرز هم تر اوسه توافق نه دی شوی. که څه هم د خبرو د طرز په هکله تر اوسه ځینې اختلافونه وخت ناوخته رسنیو ته رابهر شوي دي، لکه د مذاکراتو د بحث په هکله د حنفي فقې څخه ګټه اخیستل، د طالبانو روانې جګړې 19 کلنې جګړې ته د جهاد نوم ورکول او داسې نور. خو اوس د افغان پلاوي یو غړي رسنیو ته ځینې ښکاره خبرې کړې دي. د افغان پلاوي یو غړي امین احمدي په دې هکله رسنیو ته نن وویل چې اختلاف لوی دی. طالبان لکه څنګه چې په رسنیو کې د خپل بدلون خبرې کوي او یا هم وایي چې ټول شموله حکومت غواړي، فکر نه لري بلکې د یوه انحصاري فکر سره راغلي او که په هر څه خبرې کوي نو بنسټ یې دوی په خپل لاس کې اخلي. د احمدي په وینا چې طالبان د اوسني نظام د شتون سره شدید مخالفت ښیي او په اصل کې غواړي نظام له منځه ولاړ شي او هر څه د سر د دوی په خوښه پیل شي. ملګرو دا وه زموږ ویډیو. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او که ویډیو کې کومه پوښتنه لرئ په کومنټ کې راسره شریکه کړئ. تر بلې ویډیو ښه وخت.